په متحده عربي اماراتو کې به ډیر زر په ګیس سټیشنو کې روباټس ماشینونه په گاډو کې تیل اچوي. په دغه اړه په دوبۍ کې په ځینو پېټرول سټیشنو کې د روباټس استعمال پیل شوی. د متحده عربي اماراتو د ابوظبي د تیلو ملي کمپنۍ دغه کار پیل کړی دی. دغه کمپنۍ چارواکي وایي دوی غواړي چې د مصنوعي ذهانت له لارې خلکو ته اسانتیا ورکړي او پر ګیس سټیشنو د گاډو د قطارونو مخه ونیول شي. دا په دې سیمه کې لومړی روباټ ماشین دی. دا په مثال د لاس غوندې دی. د دې لپاره باید خلک ځانونه رجسټر کړي. ډرایور به خپل گاډي دلته راولي او زموږ د اپلیکیشن په مرسته به د گاډي پیژندنه کیږي او بیا به پکې هغه عمره تیل اچول کیږي څومره چې ډرایور غوښتي وي. دې ماشین ته روباټ لاس هم ویل کیږي ځکه چې دا د لاس غوندې جوړ شوی او پکې سنسري او کیمرې لګېدلې دي. د متحده عربي اماراتو د تیلو ملي کمپنۍ وایي دغه ماشین یې انسان دوسته جوړ کړی او پکې داسې ټکنالوژي استعمال کړې ده چې ماحول ته تاوان نه رسوي. د کمپنۍ تر مخه دا به د ګیس سټیشنو کارکونکو سره هم مرسته وکړي.